او اوس راځو سوشل میډیا مارکیټینګ یا اس ام ام. دا هم مهم دی چې باید موږ تاسو د خپل پروډکټ لپاره خصوصا شاپیفای کې دا ډیر مهم او ډیر زیات رول لري چې وغواړو خپل پروډکټ موږ تاسو لانچ کړو. نو په دې کې ډیر مشهور او ډیر مهم ډیر زیات ګټور پلیټفارمونه چې دي هغه مثلا انستګرام، فیسبوک او ټیک ټاک دي. عموما د دغه له لارې موږ تاسو زیات مشتریان خپل سټور ته راوستلی شو. ویژوال پلیټفارمز پرفیکټ پر شوکیسینګ پروډکټ. نو لکه موږ تاسو د دغه پلیټفارمونو له لارې یا د دغه سوشل میډیا له لارې کولی شو ترڅو دغه خپل سټور خلکو ته نمایان کړو او ویښیو او خلک را جذب کړو او زموږ څخه فروشات ولري. او د انستګرام ټیک ټاک سره په څنګه فیسبوک هم یو ډیر مهم پلیټفارم دی، هر څوک استفاده کوي او ډیر مشتریان پکې موجود دي. ګریډ پر بولډینګ کمیونټي ان رننګ ټارګټ اډز. کولی شو موږ تاسو یو کمیونټي را جوړه کړو او ټرسټډ لویل کسټمرز پیدا کړو د فیسبوک له لارې او موږ تاسو خپل پروډکټ ور باندې خرڅ کړو. او بل ایمیل مارکیټینګ دی، دا هم ډیر زیات مهم رول لري چې مختلف اپس موجود دي لکه اومنیسنت په نوم یو اپ ده په شاپیفای کې. هغه ایمیلونه چې موږ تاسو ته د مشتریانو لخوا راځي دغه ټارګټ کوي او په مختلفو وختونو کې مارکیټینګ ایمیلز لګي دوی ته ترڅو دوی زموږ د پروډکټ نه باخبره واوسېږي او په وخت سره دوی راشي او زموږ پروډکټ خریداري کړي. همچنان ځینې نور اپس هم موجود دي لکه کلیویو چې دا هم همدغه رول لري لکه مخکې چې ما ذکر کړلو چې موږ تاسو کولی شو دغه خپل پروډکټ دوی ته ولیږو او مارکیټینګ ترسره کړو. شیپینګ اینډ ډیلیوري دا هم یو مهمه خبره ده ځکه چې په امازون یا په نورو پلیټفارمونو کې شیپینګ یا ډیلیوري دا امازون ترسره کوي، خو په شاپیفای کې دغه ټول کارونه موږ تاسو خپله کوو چې موږ تاسو هغه مصارفو نه خلاص یو کوم چې مثلا په نورو پلیټفارمونو کې ورکوو، بلکې په خپله خوښه موږ تاسو په ډېر ښه شکل سره دغه خپل سرویسز وړاندې کولی شو. سیټ اپ شیپینګ زونز هدف دا دی چې کله چې موږ تاسو شاپیفای سټور سیټ اپ کوو، خو زه انشاءالله دا عملا تاسو ته ښایم موږ تاسو څه ډول کولی شو چې شاپیفای سټور کې موږ تاسو دغه کارونه مخکې یوسو. یعنې هدف دا دی چې شاپیفای سټور کې ډیشبورډ له لارې موږ تاسو هلته خپله ساحه باید مشخصه کړو چې آیا ورلډ واید په ټوله نړۍ کې موږ فروشات لرو که په یوازې یو اس ای کې او که یوازې یو بل اروپایي هیواد کې او که نه ورلډ واید. دا هم هلته مشخص اپشنونو له لارې سیټ اپ کېږي. کلکولیټ ریټس موږ تاسو باید قیمتونه هم تیار ورته انتخاب کړو چې مثلا که دغه فاصله کې مثلا یو څوک پروډکټ اخلي څومره قیمت به وي یا به فری وي، فری شیپینګ چې دغه ته مشتریان ډېر زیات ترجیح ورکوي چې فری شیپینګ موجود وي. او فلات ریټس نه هدف دا دی چې فکس قیمت، یعنی د کې بیا تغییر نه راځي. مثلا که هر اندازه یو څوک پروډکټ اخلي قیمت هماغه ده، د هر چا لپاره هماغه قیمت. ریل ټایم کرییر ریټس موږ تاسو کولی شو چې ځینې وختونه د شیپینګ کوریر سرویسز پرووایډر سره موږ تاسو خبره کوو، یو پی ای سره او ځینې نور ډېر زیات کوریر سرویسز پرووایډر موجود دي په مارکیټ کې. نو دوی موږ تاسو ته د خپل پلیټفارم له لارې قیمتونه راکوي چې که په دغه فاصله کې تاسو پروډکټ شیپ کوئ دومره قیمت. او فلپ سنټر هم موږ تاسو سره همکاري کوي په دې برخه کې. موږ تاسو باید ډېر زیات تشویش ونه لرو ځکه فلپ سنټر والا موږ تاسو ته د ټول سهولتونه په لاس کې راکوي. او کروشل سټیپ کنیکټ ټو شیپینګ کوریر. نو د هماغه که اول خو موږ تاسو سره فلپ سنټر والا دغه برخه کې همکاري کولی شي ځکه دوی خپل هم ډایرکټلی همدغه سره تړلي دي، نو دوی سره مستقیما کار کوي. او که موږ تاسو مستقیما وغواړو یا موجود وو په خارج کې نو یو اس پی اس یا فیډکس یا ډي ایچ ال دغه هغه مختلفې کمپنیانې دي چې د دې له لارې موږ تاسو کولی شو چې خپل پروډکټ شیپ کړو او ډایرکټلی مشتری ته دغه پروډکټ ورسیږي. موږ تاسو څه کوو کله چې ارډر مو ترلاسه کړلو لیبلونه د شاپیفای له لارې پرنټ کوو او دغه لیبلونه موږ تاسو یو اس پی اس یا ډي ایچ ال دغه ته لیږو، دوی ور باندې چسپ کوي، بالاخره هغه مربوطه ځای ته دغه پروډکټ لیږي. او بله مهمه کنیکټ ډایرکټلی ټو شیپینګ کوریر ان شاپیفای بای ګوینګ ټو
موږ تاسو که وغواړو چې خپل سټور د دغه شیپینګ کوریر پرووایډر سره وصل کړو، نو موږ ته زه عملا درته ښایم بیا په سټور کې. او موږ تاسو سیټینګ ته ځو، شیپینګ اینډ ډیلیوري اینډ کنیکټینګ یور اکاونټس. دغه مرحله ده اسانه چې کولی شو په همدې طریقه سره موږ تاسو زه عملا تاسو ته ښایم چې څه ډول وصل کېږي. اپ سټور لایک پی ایچ مولټي کوریر شیپینګ لیبل اپ. سو دغه ځینې اپشنونه دي چې موږ تاسو کولی شو لیبلز دې لاره جنریټ کړو او خپل پروډکټ باندې نصب کړو تر څو دغه پروډکټ خپل مربوطه مشتری ته په ښه شکل سره ورسیږي.